جنرال موبین د کرغړنې کرښې ختمولو لپاره د ګوتو په شمېر ورځې پاتې. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د طالبانو حکومت د کابل د امنیه قمندانۍ پخوانی ویاند جنرال موبین د قامي لوی جرګې په اړه لیکلي چې د کرغړنې کرښې ختمولو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي. موبین لیکلي چې د پښتنو پر سینه تیر شوی تار به له منځه ځي او ویشل شوي قومونه به یو له بل ته د مینې غېږه ورکوي. نوموړي زیاتوي، نه به ویزه وي، نه به پاسپورټ، نه به کرښه وي، نه ګنډه تار. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه هیڅ طالب چارواکي د قومي جرګې په اړه کومه تبصره نه ده کړې او نه کوم طالب چارواکي له دغې جرګې ملاتړ اعلان کړی. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې خبر